السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګري یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هپینس اکیډمي کې او هیله لرو چې خوشحاله د عزت صحت او سلامتیا جامع به مو پر تن اوسیږي. خوشحاله یو چې یو ځل بیا زموږ سره یاستئ. ملګرو نن موږ تاسو شپږم نمبر درس لرو په بګنر ټو کلاس کې. په دغه درس کې به موږ تاسو ټایپس اف سنټنسز بای سټرکچر وایو، یعنی تیر 15 برخې چې کومې وي هغه موږ تاسو بای فنکشن ویلې. بای فنکشن او بای سټرکچر څه مطلب؟ بای فنکشن دا مطلب لکه موږ تاسو دغه 15 جملې کومې چې ویلې دا پر اساس د مقصد موږ تاسو ویلې، یعنی په دغه 15 برخو کې موږ تاسو مقصدونه خپل بیانول. او اوس برابر موږ تاسو ټایپس اف سنټنسز بای سټرکچر به وایو چې موږ تاسو یو جمله څنګه پر اساس د ساختار جوړولای شو. راځئ ملګرو زموږ سره انګلیسي ژبه په منظم شکل سره او په ترتیبي شکل سره زده کړئ. نو که غواړئ چې زموږ سره واوسیږئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر واوسیږئ. او که څه نظر لرئ کولی شئ د کمنټ په ځای کې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. او که ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ.